السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن هیوادوالو، الله دې وکړي روغ جوړ د صحت په کالیو کې وي. قدرمن هیوادوالو، تاسې په ما ګورئ چې دا هغه مسجد و څه موده وړاندې چې د مسجد موږ ډبره کېښوده. الحمدلله کارونه یې تر دغه ځایه راورسېدل او نور به انشاءالله دې کارونه مخ ته وړو. باید یادونه وکړم چې دې مسجد کې موږ سره په استرالیا هیواد کې زموږ یو ډېر قدرمن مشره او هغې تر څنګ زموږ نوره قدرمن هیوادوال وروڼه او خویندې همکاري کړې وه چې تقریبا 2,40,000 افغانۍ وي چې موږ ترې رالیږلې وي او موږ مسجد کې مصرف کړلې. الله دې قبول یې منظور یې کړي. قدرمن هیوادوالو، تاسو ته باید یادونه وکړم چې د همدغه ورور شمېره هم په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. کولی مو شول په آینده کې هم ورسره همکاري وکړئ، مرسته وکړئ تر څو دغه د الله کور مسجد دغه ورسوو. دغه مسجد باید یادونه وکړم چې عمومي سړک باندې ده. دا سړک به تاسې ګورئ او دې خواته تقریبا 3 ولسوالۍ د خوست مربوط چې کېږي. یوه د صبرۍ ولسوالي ده او بله د باک ولسوالي ده او بله د زیزی میدان ولسوالي ده او تر څنګ یې ان شیریناو ته هم خلک ځي. دا یوه عامه لاره ده او دغه مسجد چې ده دا به 2 منزله جوړېږي. یو منزل به د زنانو دپاره وي، یو مسجد به د سړیو دپاره وي. راځئ د کې موږ سره همکاري وکړئ او چا چې همکاري کړې ده هغه د الله پاک دې هغې ته اجرونه ورکړي، الله پاک دې هغې ته یوازونه ورکړي. موږ هېڅ نشو ورکولی. تاسې به دغه مسجد ګوره چې دغه د کارونه انشاءالله تر دغه ځایه رسېدلي دي. بیا هم ډېره زیاته مننه حاجي صاحب نه چې تل یې موږ سره همکاري کړي. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. د شمېره انشاءالله سکرین باندې درته ښکاري. که غوښتنه په آینده کې هم همکاري مرسته وکړئ او دم تل کوشش کړی چې تر مستحقو ځایونو یې ورسوي او تر مستحقو خلکو یې ورسوي. او ښه مثال همدغه مسجد ده چې تاسې ورسره همکاري کړې وه او تر موږ یې راورسوله. کور یې ودان. الله دې دا یې راته خوشحاله لري. الله پاک دې نور د موږ وطن جوړ کړي تر څو زموږ ټول مسافر وروڼه او خویندې راشي او په داخل کې ژوند وکړي او خوشحاله ژوند وکړي. نو دا خپرونه دلته پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې خو ورته غواړم.